لمیار نظامي ویلي سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. ډاکټر صاحب د معدې کنسر لرم، تداوي او که راته وښایي. د معدې سرطان یا د معدې کنسر معمولا ډیر کم وخت انسانان ورسره مخ کیږي. په ټوله کې د خدای پاک هر څوک ترې نه ساتي، ځکه د معدې سرطان په ټوله کې سخت دی او دغه د سرطان نوم تر ډیره حده پورې سخت دی. او هر هغه څوک چې سرطان ناروغۍ لري، هغه که د معدې دي، هغه که مغزي سرطان دی، هغه که د وجود د نورو غړو سرطان دی، خدای د ټولو ته شفا ورکړي. د معدې سرطان چې د ګیډې سرطان سره هم شهرت لري، د معدې په پاسنۍ برخه کې رامنځته کیږي. د معدې سرطان هغه وخت منځته راځي چې کله سرطاني حجرې د معدې په دننه برخه کې په عادي ډول په وده باندې پیل وکړي، چې دا حجرې بیا په معده کې غده منځته راوړي چې وروسته له څو کالو د معدې په سرطان بدلیږي. دا ناروغي یوه له مهمو ناروغیو نه ده چې تقریبا په کال کې 1 میلیون وګړي د معدې د سرطان له کبله خپل ژوند له لاسه ورکوي. د معدې سرطان ځانګړي علایم لري، مثلا ستړیا بدون له کوم فزیکي فعالیت نه انسان حس کوي چې ستړی دی. له لږ خوراک وروسته د اشتیا له منځه تلل دي، دغه فرد اشتیا نه لري. اوږدمهاله سوزش په معده کې دی، همیشه د معدې د سوخ نه شکایت کوي. د معدې د هاضمې نشتوالی دی، د معدې درد دی، د وزن له لاسه ورکول بدون له کوم دلیله دي، په استفراغ یا کانګو کې وینه ده، د وینې لږوالی دی، له خوړو سره د بادو احساس دی، د پوستکي زیړېدل دي. دا یې معمولا علایم دي. تشخیص په کار دی او د معدې د سرطان د تشخیص او علاج دپاره ځینې کړنلارې دي. لومړی قدم کې ډاکټر ستا فزیکي حالت ته ګوري، وروسته ستا د فامیل په اړوند پوښتنه کوي چې آیا ستا له فامیل نه خو پخوا څوک د معدې په سرطان اخته نه و. د وینې ازموینه ده چې ورته بلډ ټیسټ وایي، کیدای شي د سیټي سکن یا د ایکس ری امر هم ډاکټر وکړي، او د بایوپسي ازموینه ده چې کولی شي له ډاکټر سره د سرطان په تشخیص کې مرسته وکړي. د معدې درملنه په لومړۍ مرحله کې د علاج وړ ده. که چیرته څوک د معدې مشکل ولري، باید زر تر زره یو متخصص د معدې سره اړیکه ونیسي، تر څو د معدې له سرطان یا د معدې له مړینې نه مخنیوی وکړي. اما د معدې سرطان هغه وخت پیدا کیږي چې تاسو په وخت نور نه یې لاړ ډاکټر ته او تنبلي مو کړې ده. ولې پارالې د معدې د سرطان درملنه هم شته ده، هغه د عملیات په واسطه هم کیدای شي، هغه د دوا یا واکسینو په واسطه هم کیدای شي. ډاکټر ستاسو د معدې د سرطان حالت ته په کتو تصمیم نیسي چې عملیات یې کړي یا واکسین درته وکړي. او بل د کیمیاوي وړانګو په واسطه کولی شو چې د سرطان په درملنه کې دغه کیمیاوي وړانګې مهم رول لري او موږ کولی شو چې دا ستونزه حل کړو. نو اوس دا ډاکټر پورې اړه لري، کله چې تاسو ډاکټر ته ځئ هغه مماینات کوي، بیا هغه تصمیم نیسي. د کیمیاوي وړانګو په واسطه کیدای شي لږ ډیر مصرف پې راشي، اما د عملیاتو او د دوا یا د واکسینو په واسطه بیا دومره مصارف نه راځي. د معدې د سرطان د مخنیوي ځینې لارې دي چې زه یې تاسو ته ښایم، ځکه که یو انسان په سرطان اخته شو بیا نو هغه ته په کار چې عملیات وکړي یا ډاکټر ته لاړ شي، دوامداره دوا واخلي، یا هم د کیمیاوي وړانګو په واسطه دا ستونزه حل کړي. اما د مخنیوي لپاره یې باید همیشه انسان خپل وزن نارمل وساتي، نه پرېږدي چې ډېر وزن کم شي، نه پرېږدي چې ډېر وزن ډیر شي. د سګرټو بندول ډیر زیات پکې مهم دي. روزمره ورزش کول پکار دي، په وخت سره د ډوډۍ خوړل پکار دي. د معدې سرطان خطر په ځینو کسانو کې بیخي ډیري، مثلا په هغه کسانو کې چې عمر یې له 500 کالو ډیري، په نارینه‌وو کې هغه څوک چې سګرټ څکوي، په هغه کسانو کې چې له پخوا یې څوک په فامیل کې د معدې سرطان ولري، کیدای شي په میراثي شکل دوی ته انتقال شي. په آسیایي هیوادونو کې په خاصه توګه په کوریا او جاپان کې متاسفانه د معدې سرطان ډیر دی، او د معدې سرطان یو له مهمو ناروغیو نه ده چې ډاکټریان تر زیاته اندازه توانیدلي چې په لومړۍ مرحله کې د دغه مرض درملنه وکړي. پس ډیره د اندېښنې او تشویش خبره به نه وي. د معدې سرطان اړوند فکر کوم دغه معلومات کافي دي، انشاءالله چې ستاسو پوښتنې ځواب شوي.